مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو پړه باید پر افغانستان ونه چاول شي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ترهګرۍ پر ضد د پوځي ځواک پر ځای د سیاسي لارو چارو د حل غوښتنه کړې. نوموړي په کامې اسمبلۍ کې د خپلې وینا پر مهال ویلي چې په کار نه ده چې په پاکستان کې د امنیتي ترنګلتیاو پړه پر افغانستان واچول شي. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي وو په دغه هیواد کې په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې زیاتره کاکړ کسان د پخوانۍ هوکړې له مخې له بنده خوشي شوي کسان دي چې اوس له افغانستان نه فعالیت کوي. که څه هم چې نوموړي په دې اړه ډېر معلومات نه وو ورکړي خو په پاکستان کې سیاسي شنونکي طاهر خان رسنیو ته وویل چې دغه بندیان د عمران خان د واکمنۍ پر مهال د طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پي سره د خبرو اترو پر مهال د باور جوړونې په موخه خوشي شوي وو. مولانا فضل الرحمن ویلي د پاکستان حکومت د دې پولو په اوږدو کې خپلو مسؤلیتونو ته پام ډېر کړي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر پوځ او ادارو وروستیو بریدونو ته په اشارې سره وویل دا د پارلمان دنده ده چې دغه مسایل جدي ونیسي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دغه ډول شخړو د حل لپاره د زور کارول کېدای شي تاوتریخوالی زیات کړي او ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. پاکستان تل په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په تړاو د پرېږ ګوته افغانستان ته نیولې او په اند یې چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو د افغانستان اسلامي امارت تل دغه تورونه رد کړي دي. له بل پلوه تېره اونۍ د افغانستان اسلامي امارت د پوځ مشر هم ویلي و چې د پاکستاني طالبانو تحریک په پاکستان کې حضور لري او له هغه ځایه د دغه هیواد د حکومت پر ضد خپل عملیات پلان او عملي کوي. ښاغلي فصیح الدین فطرت ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د شتوالي په اړه هیڅ ډول شواهد نه دي وړاندې کړي. له دې یوه ورځ وړاندې پاکستاني طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او له دغه ځایه بریدونه تنظیموي. په اعلامیه کې ویل شوي و چې که کومه نړیواله اداره ضمانت ورکولی شي نو دوی به خپل مشران ورته د پاکستان په خاوره معلوم کړي او هم به د مرکو زمینه ورته برابره کړي.